ما تاسو ټوله خبره اورېدې بچي خو په لندن کې خدا سي نه الته خو الته سي انکل الته خزه سړی ته یو رنګ حقونه حاصلې الته هر چاته د بنی آدم په نظر کټې شي او دلته خلک شمشیر علي ته په یو سترګه ګوري او پلوش ته په بله. This isn't just, Papa. دا بینصافي دی پاپا. دا زما مدرلینډ دی. انکل نن د جمعې ورځ موږ ټول آوټینګ نه روان یو. آوټینګ سیل سپاټا ویری ګډ آیډیا. پیاده که به بګای کې؟ نه انکل ما چانه ګاډی په خواست راوخته. It is very bad. په دې وطن کې موټرم خلک په خواست غواړي. زه ډېر زر خپل موټر اخلم. خپل کار؟ Very good idea, Papa. خو د کار نه مخکې خپل کور. خپل کور؟ خو ولې دا ستا خپل کور نه دی ځکه مرګي ده؟ په دې کور کې ګزاره ګرانه شوه. دا کور اوس په موږ تنګ شو شیرعلي. دا خیال دې څنګه په زړه کې را پیدا شو؟ دا خیال تاسو ټول یو بل ته اریان ولې ګوره؟ څه خبره ده؟ دا ماشومان څه سیل میل روان دي بیبي؟ نو ځینې که ده چا منې کړي دي؟ دوی خو د سهار راسي دا لټکو بیا تیارې کړي دي. ایثار څه ته دي؟ دا پلوشه هم ورسره لاړه شي بیبي. دا پلوشه داسې خواره خوش راغلې ده چې اوس به په میلو ټیلو کې چکرې وایي. بیبي دا ټک بابا زیارت له روان دي. دا ټک بابا زیارت له وکړه بیبي. څه خبره؟ دی وایي چې اوس موږ وایي دا کور تنګ شو. څه سره؟ زه خو وایم چې زړونه تنګ نه وي نو زه یې رانه تنګېږي. بیوټیفل. دا خو د نوټ کولو خبره دا ټوټې کول هغه فکره څه وه شیرعلي؟ ویم چې زړونه تنګ نه وي نو زه یې نه تنګېږي. خو زما د زړه دومره زور نشته چې د کلي ټول اریان دریان دي لکه د چرګو چرګوټو راغونډېږي او زه مې باندې لوښي ماتومه. رکمو سبقونه شه. وایي دا ولې معلودین ها تاسو خو لیکلو نه که؟ زه په دې ډیره کې هغه خبرې نوٹ کوم کومه خبرې چې په لندن کې نه ټوټې ګله او چاچي نن داسې خبره وکړه لکه چې ټول عمر یې لندن کې تېر کړی. وایي خدای دې ماته لندن نه ښایي دا ما پورې ټوخې کېږي. آی ایم ساري چاچي. دا خو جلات خان راغی ماماجي. جلات خان دلته څه کوي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر جلات خان. السلام علیکم. د کاکا زوی ته جوړ تر اوسه نه باندې خفه. تا ما سره ډېر بد کړي مسټر جلات. زه ستا نه واک آوټ کوم. ما سره د بدو څه وکړم دی نه ته خو ډېر په منښتو د واګاړو موږ دې وطن ته راغوښتې. را تر غاړه وځه لرې شه زمانه پلیز لرې شه. دا خو جلات دی. چاچي السلام علیکم. چې سب موجود دی. دا سړی زما له کپا غوندې ونه څه ګفټونه مې وروړي ګفټونه. دا بیا دې څه بلا د ځان سره راوړې د جلاتیا؟ چاچي دوی مېلمانه دي په دې درناوي عزت د ټول نه ور خو دا ستا را سر پړوي. وایي رکمشه جلات ګله او دا څه دي؟ دا د شیرعلي لونګی. او دا د کمال الدین خان دپاره جامې او سپلی او دا بل چې دا مې د غرواره دپاره سوټ. څه نوم دی؟ دا جمي په اوړي او جمي نه یم ټول زموږ بشي دي. او د هغې رویري نوم درنه هېر شو میري د میري برخه څه شوه؟ د هغې دپاره خو سپیشل ګفټ پروت دی چاچي. خو هغه به بل څوک راوړي. نو دا دومره تاوان دی ولې وکړو بچې؟ دا خو څه دا اوچت ټوک نه ولی جلال خانه. ډېره پروتې خبره وکړه شیرعلي. اخر زما د خپل کاکا زوی دی او په هغه لندن نه چې مېلمانه رانو خلک دی په وچو سوکړکونو نه غولوي. ګفټونه والا ورکوي. ګفټونه پېژنې؟ که دی نه پېژني نو زه خو یې پېژنم که نه مسټر جلات. نو منظور تا ته قبول نشته؟ بالکل نه دا رشوت دی. په لندن کې رشوت ورکولو والا او رشوت اخیستو والا دواړه مجرمان. توره خبره روان سړی به بس ښه ده زه نه ورځم نو. داسې به چېرته ځې؟ لندن کې داسې نه وي. لندن کې څنګه وي؟ د ګفټ په بدل کې ګفټ. ټوټې ګله زما ډایري. دا والا ډایري د زړه ډایري؟ په دې زړه ډایري کې په تا باندې ډېر زوړ حساب پاتې دی مسټر جلات. د 40 کالو قرض. 40 کالو؟ تا سره زما د پلار د 40 کالو ګاڼه پاتې ده. نن به تا سره د هغې حساب کتاب کوم.